شیطان او نیکی. یوه ورځ حضرت امیر معاویه رضی الله عنه ویده و. د سهار د لمانځه مهال شو او یو کس غږ وکړ چې معاویه پاسه چې د سهار د لمانځه مهال دی، ګوندې د سهار لمونځ به درنه پاتې شي. هغه له خوبه پاڅېد او شاوخوا یې وکتل خو هېڅوک یې ونه موند. نو پوښتنه یې وکړه څوک و چې زه یې راپاڅولم؟ ځواب کې غږ راغی زه شیطان یم او ته مې پاڅولې. معاویه رضی الله عنه فرمیل دا ډېره عجیبه خبره نه ده چې شیطان او د جومات لمانځه ته د چا پاڅول؟ دا ته ووایه دا کار دې په کوم نیت وکړ؟ شیطان وویل خبره دا ده چې په تېره اونۍ کې تا د جومات یو لمونځ قضا کړ، نو تا ډېر ژړلی و. الله تعالی ته ستا ژړا ډېره زیاته خوښه شوه او تا ته یې د 80 جوماتونو ثواب درکړ. نو ځکه نن ووېرېدم چې بیا دا کار ونشي، نو ته مې راپاڅولې تر څو چې د یو لمانځه ثواب درته ترلاسه کړې.